د رمضان المبارک په میاشت کې په یو انسان باندې د شپې غسل واوړېدو، احتلام ورته وشو یا د خپل کور والو سره میلو شو، خو دی چې پېشمني ته راپاڅېدو ټایم لږ دی، دی به اوس څه کوي؟ پېشمنۍ به کوي او که غسل به کوي. اصل کې مسله دا ده چې کله یو انسان باندې د شپې غسل واختېدو، احتلام ورته شوی دی یا د خپل بیبي سره کورواله سره میلو شو، خو چې کله دی پېشمني ته راپاڅېدو اوس ټایم لږ دی، کو دی غسل کوي نو دلته پې اذان کېږي، نو آیا دی د پېشمنۍ ړومبی وکړي او که غسل دی وکړي؟ نو که چېرته ټایم مختصر وي لږ وي چې دی پکې غسل کوي نو اذان کېږي، دی د ړومبی پېشمنۍ وکړي. پېشمنۍ وکړي، بالکل پېشمنۍ په دې حالت کې کېږي، خوله دې کنګال کړي، خولې ته دې اوبه ور واچوي، راشي ډوډۍ دې وخوري، نو که په ده باندې اذان وشو نو د هغې نه دې وروسته غسل وکړي، هېڅ مسله نشته دی. صحیح ده؟ خو ړومبی دې پېشمنۍ کوي، وروسته دې غسل کوي چې کله ټایم لږ وي، او چې ټایم ډېر دی نو ړومبی دې غسل وکړي، وروسته دې پېشمنۍ وکړي. بل سوال دا دی چې یو انسان ته د ورځې احتلام وشو د روژې په حالت کې، آیا په دې سره روژې ته نقصان رسي او که نه رسي؟ نه، دې باندې روژې ته نقصان نه رسي. د ورځې یو سړی د روژې په حالت کې دی، اوده شو، دته په خوب کې خوب یې ولیدو، احتلام ورته وشو، نو په دې سره روژه نه خرابېږي او دی دې غسل وکړي. خو چې کله د ورځې غسل کوي، د روژې په حالت کې دی غسل کوي، نو دی به غرغړې نه کوي، خولې ته دې اوبه واچوي، پوزه ته دې اوبه واچوي، په تمام بدن دې اوبه توی کړي، خو غرغړه به پکې نه کوي. بعضې خلک بیا وایي چې کله د روژه ماتې وکړو د هغې نه پس دې غرغړه وکړي. نه، وروسته هم غرغړې ته ضرورت نشته دی، بیا د روژه ماتې نه وروسته هم بیا غرغړې ته ضرورت نشته دی. ټیک ده؟ بس د ورځې دې غسل وکړي او غرغړه دې پکې نه کوي. بله مسله دا ده چې یوه زنانه ده او هغې ته د ورځې خپله بیماري شروع شوه په روژې په حالت کې، آیا دا به دا روژه ماتوي او که نه ماتوي؟ نه، یوه زنانه ده او هغې ته د ورځې د روژې په حالت کې کم د حیض بیماري چې دا ورته شروع شوه، دا به دا روژه ماتوي؟ نو روژه به نه ماتوي، دا به دا روژه سر ته رسوي، د ماښام د اذانه پورې به دا خوراک او څښاک نه کوي. ها، دا ځان له خبره ده چې دا روژه نه ده شوې، دا روژه نه ده شوې، د دې روژې به قضا راګرځوي، خو مستحب او ښه طریقه دا ده چې دا د روژه ماته نه کړي د ماښام د اذانه پورې دغه روژه. بل سوال دا شوی دی چې بعضې زنانه د بیمارۍ د بندولو ګولۍ اخوري او روژه نیسي، کېږي که نه کېږي؟ بالکل، اصل کې دا ګولۍ استعمالول خو په کار نه دي، ځکه چې دا صحت ته نقصان ورکوي. خو که یوې زنانې داسې ګولۍ وخوړلې چې د هغې بیماري یعنی د حیض بیماري بنده کړه، په دې حالت کې چې دا روژه نیسي، بالکل روژه کېږي، روژې باندې هېڅ مسله نشته دی، روژه کېږي. ټیک ده؟ اوس ځان له خبره چې ګولۍ استعمالول ښه نه دي، ځکه دا صحت ته نقصان ورکوي.